د پی ټی آی کارکونان به انشاءالله د بنګلادیش ریکارډ ماتوي، ځکه چې پی ټی آی کارکونان په ګډ په تعداد کې راوتي، هر ځای کې راوتي دي، بېله بېله صوبه کې راوتي دي، ځکه چې نو خلک لارې ډېرې سختې شوي دي، کانټینر یې کوته خاوره دا اچولي دي او بالکل کانټینر یې بس رامین ګنډافوره خو دی او څه رسېدلي دي، ډېر رسېدلي او کوم نه دي رسېدلي دا پیغام یې جاري کړی دی په هر ځای کې خپل خپل کسان راوځي د پی ټی آی والا او افتتاح جاري وساته چې کله لارې چې کولابې شي نو تاسو بیا راتلی شئ اسلام آباد ته ډي چوک ته. نو دا خبره جاري شوې ده او لکه ځکه چې ډېر خلک رسېدلي دي نو ډېر پاتې هم دي او کوم د پی ټی آی کارکونان به دا راوتي دي او له مین ګنډافوره د ټولو دا وعده کړې ده پورې به موږ نه راځو، موږ چې کله عمران خان نه وي راخلاص کړی او ټول عوام هم جذبې سره راوتي دي، عوام هم دا غواړي چې موږ عمران خان راخلاص کړو او اوس د حکومت د مذاکرات ته ناست دی چې عمران خان باره کې موږ دغه د اقتدار چې ختم کړو چې دغه وکړو. نه، عوام دا نه غواړي چې موږ بس هر څه نه منو او موږ عمران خان چې راخلاص شي بیا به اقتدار چې ختموو او دا به پورې جاري وي او ځکه چې بشرا بیبي دا بیان کړی دی چې تاسو به ټول ما ولاړ یاست عمران خان دغه عمران خان به راخلاصوئ نه پسه بیا خورېږو نو او دا ځکه هېڅکله نشي کېدی. مسټر ګورهالي هم سره مذاکرات دی سره ناست دی، مذاکرات روان دي او خبرې کولې خو نورو پته نه لګېدل او عمران خان هم دا خبره کړې دا اقتدار بیا پورې جاري وي څه پورې چې عمران خان راخلاص شوی نه وي او ځکه چې عمران خان دا هېڅ طریقه باندې دا نشي کینسل کولی او ټول عوام هم ځکه راوتي. عالمي ګنډاپوره هم پکې ده. عالمي ګنډاپوره یو خبره دا ده چې عالمي ګنډاپوره امتیاز ورته کولی شي ورته کېدل نه عوام هلته به منځ سره یي او هېڅ پلوه هم ته نه ځي ځکه چې بیا اخوا دېخوا شي نو ټول عوام ډېر جذبه کې دي د پی ټی آی کارکونان او ډېر په جذبه کې ټول راوتي دي. نو آفرین شه د عمران خان کارکونان به شه او ځکه چې نیټ هم بند دی هر ځای ته د معلوماتو هم نه رسي او دغه چې وفای مفای کار کوي نو هسې هم نیټ بیخي بند کړی دی، ډېرو ځایونو کې هم کار نه کوي. نو دغسې ما د ویډیو معلومات درکړم او ویډیو کتلو ډېره مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي ځکه چې شیر کوئ ځکه ډېر هلته ته معلومات نه رسي چې کوم جلسه کې دی هغه هلته دی او ځکه چې هغو سره نیټ کار